د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې رئیس وایي د سپارل شوې لارښوونې پر بنسټ په اونۍ کې 2 ځلې په مزار شریف ښار کې د ټولو سوداګریزو مرکزونو څخه د درغلیو او بې کیفیته توکو د پلور څخه د مخنیوي په موخه څارنه کوي. نوموړي زیاته کړه چې دا ځلې د مزار شریف ښار په غوربندۍ راستي کې د خپلو فعالیتونو پر دوام نږدې 150 کارتنه شامپو چې د یوې بهرنۍ کمپنۍ تولیدو په خپل نوم تقلبي تولید درلود کشف او ضبط کړه. سلو کارتونو څخه زیات رخسار شامپو چې په هغه باندې تقلبي د ایران مارک و چې هغه بل شرکت شکایت کړی و، کوم شرکت چې کمپنۍ چې د ایران څخه راوړي، نو تاسې بالمشاهده ولیدله چې هغه ضبط سوه، هغه راوړه سوه، د صنعت او تجارت ریاست په ګدام کې ځای پر ځای سوه. نوموړي زیاته کړه په وروستیو 2 میاشتو کې د مزار شریف ښار له بېلابېلو سوداګریزو مرکزونو څخه لسګونه ټنه بې کیفیته او تاریخ تیره توکي راټول کړي چې د محکمې له پرېکړې وروسته به وسوځول شي. الحمدلله موږ 100 تونه مختلفه نوع اموال په بازار کې د ګدامو کې ضبط کړي مو دي او راوړي مو دي چې اوس فعلا د ریاست صنعت او تجارت ریاست په ګدام کې مورلاک دي. نو انشاءالله تعالی د محاکمو د فیصلې نه وروسته به هغه تخریبیږي. د بلخ ولایت د بې کیفیته تاریخ تیره او تقلبي توکو د خرڅلاو د مخنیوي کمیسیون وایي د ټیټ کیفیت لرونکو توکو جوړول له مهمو ننګونو څخه بلل کیږي چې خلک باید د مخنیوي په موخه یاد کمیسیون سره همکاري وکړي.